له یوې خوا د ناامنیو مخامخ جګړو او د وسلو د ډیر استعمال تصویرونه او له بلې خوا د ماشومانو لپاره د همداسې ډیرو پلاستیکي توکو واردول د افغان ماشومانو په اروا دومره اغیز کړی چې سږ کال په کمکي اختر کې د ډیرو ماشومانو د ساعت تیرولو آله وسله وه. د کابل د نور د روغتون چارواکي وایي چې د چارې د پلاستیکي وسلو په واسطه د سترګو د ټپیانو شمیره لوړه کړي او یوازې د اختر په شپو او ورځو کې 114 ناروغان د دوی سره ثبت دي. د دغه روغتون رئیس محمد یوسف برکي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شمیره د تیرو کلونو په پرتله 80% ډیروالی ښیي. د واجل واقع و چې اول ورځ کې 42 مریضان وو او دوم ورځ کې تقریبا 40 مریضان او دریم ورځ تقریبا 40 مریضان وو چې دا عمر ډیر زیات وو. پر اوسه اشکال یعنی موږ سره دومره مریضان نه وو چې تقریبا یو تفاوت پکې 80% راځي. ښاغلی برکي وایي په دې ټپیانو کې ډیر یې بستر شول او یو شمیر چې قوي ضربې یې لیدلې وې تر عملیاتو ورسېدل. بلخوا په داسې حال کې د ارقام او د پلاستیکي وسلو او پټاقیو استعمال سږ کال لوړه اندازه ښیي چې د اختر څخه مخکې د کورنیو چارو وزارت په ټولو د بندیز اعلان کړی و. خو له دې ټولو سره د ماشومانو دا مجازي جګړې او کمینونه په تیر اختر کې دومره ګرم و چې تر ډیره لاروي هم ترې په امن کې پاتې شوي نه دي. عبدالمبین چې په یوه سترګه ټپي شوی او د اختر له لومړۍ ورځې راهیسې په روغتون کې پروت دی موږ ته یې د لګېدو قصه څه داسې وکړه. ساعت 4 بجه دیگر بود به بیرون خودم استاد بودم با جمع دوستایم گپ میزدیم دفعتا سر صدای طفلا شد. وقتی روی خود در دادم مرمی آمد و داخل چشمم خورد که همون لحظه که مرمی در چشمم خورد خودم به حال شدم افتادم. چند لحظه بعدش که باش آمدم چیز دیدن نمی‌ترسم بدون از پرده سرخی که در چشمم ایجاد شده بود. په همدې حال کې ادریس نومي بل ماشوم چې پلاستیکي مرمیو تر روغتونه رسولی وایي په لګېدلې سترګه لیدل نشي کولی. د نور د سترګو د روغتون ډاکټران وایي احتمال شته چې زیات شمېر د دې ماشومانو څخه چې قوي ضربې یې لیدلي نابینا شي. د پلاستیکي توپانچو توپکو او ډول ډول نورو وسلو او مرمیو استعمال او جګړو څخه که دا ټپیان تر روغتونه رسېدلي خلک وایي مخکې له دې چې دا پیښې رامنځته شي حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د کابل اوسیدونکي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل که حکومت د داسې وارداتو مخنیوی ونه کړي په هیواد کې به تاوتریخوالی ډیر شي. په کابل ښار او ګڼو نورو ولایتونو کې د اصلي وژونکو وسلو ترڅنګ د ساتیرۍ دې وسلو دا زیانونه داسې وخت رسولي چې ارواپوهان د داسې سات تیرولو دوام خورا زیانمن ګڼي. دوی وایي که ماشومان همداسې خپل سریو ته پرېښودل شي نو د عاطفې حس بایلي له وسلو ویشتلو او ځورولو سره لیوالتیا پیدا کوي او بالاخره ټولنه د بدبختیو او جګړو په لور بیولی شي.